په دې هیله چې ښه یاستئ. په دې ویډیو کې به موږ په پرسونل اي آی اسسټنټ چټ باټ باندې خبره کوو چې موږ څنګه کولی شو د ځان لپاره یو چټ باټ جوړ کړو. فار ایگزامپل دلته زه راځم دا ما ځان لپاره یو پرسونل اي آی اسسټنټ چټ باټ جوړ کړی دی. صحیح ده. دلته زه ورته لیکم میسج کې give me base project folder structure for the React Native app. نو زه دا انټر کوم. اوس به دا تاسو ته د React Native project folder structure جوړي او تاسو ته وایي که دا project folder structure تاسو استفاده کړه نو ستاسو کوډ به کلینی. دا ګوري موږ ته چې دی ښایسته پراپر د React Native folder structure راکړه. که تاسو غواړئ چې دغسې چټ باټونه جوړ کړئ او پرسونلی چې تاسو ته اټومیشن وکړي، کار درته وکړي او مختلف قسمه کارونه پرې ترسره کړئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. تاسو به راشئ openclaw.ai ویب سایټ. دا مخکې د مالټ باټ په نوم باندې یادېده. اوس چې دی نوم یې بدل شوی دی اوپن کلاود. نو تر هر څه لومړی به تاسو راشئ دا کمانډ چې دی د npm دا به دې ځای نه کاپي کړئ او خپل ټرمینل کې به یې دلته پیسټ کړئ. دا چې کله تاسو پیسټ کړئ نو دلته دا اوپن کلاو چې دی دا ګلوبلي تاسو سره انسټالیږي. npm چې دی دا د نوډ جایز سره خپله همزمان انسټالیږي. تاسو باید نوډ په خپل سیستمونو کې ولرئ. وخت کې اوپن کلاو تاسو ګلوبلي انسټال کړه نو بیا د دې نه وروسته به تاسو راشئ دا کمانډ به کاپي کړئ او دلته به یې پیسټ کړئ. دا چې کله تاسو پیسټ کړئ او انټر یې کړئ نو دلته اوس د دې پروسیجر سٹارټ کیږي. موږ سره اوپن کلاو رن شوه. په دې ځای کې موږ ته یو میسج راکړي I understand this is powerful and inherently risky. Continue. یعنی اوپن کلاو تاسو ته دا وایي چې دا ممکن خطرناک کېدلی شي خو پاورفل ټولز دی. صحیح ده. نو زه ورته راځم او ورته وایم چې هو زه دا کنټینیو کوم. بیا دلته چې دی کویک سٹارټ یو مانوال آپشن درکړي. زه ورته وایم کویک سٹارټ. په دې ځای کې چې دی تاسو ته د ماډل د انتخاب چوایس درکړي. نو زه دلته راځم او په دې کې زه د مینی ماکس په نوم باندې ماډل انتخاب. بیا د دې نه وروسته د مینی ماکس آت یا اتنټیکیشن تاسو څخه غواړي. نو تاسو به دلته راشئ مینی ماکس ته. دا د مینی ماکس پلیټ فارم دی. په دې کې به ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ. سمپل ایمیل غواړي او پاسورډ غواړي، همدارنګه نور اضافي معلومات نه غواړي. نو دلته چې تاسو وخت کې اکاونټ جوړ کړئ د دې نه وروسته به دغه برخې ته راشئ او دلته به په مینی ماکس آت باندې انټر واخلئ. نو دلته تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا ته ګلوبل یوزر یې که نه چاینا یوزر یې. صحیح ده. نو زه ورته وایم چې نه زه ګلوبل یوزر یم، په چاینا کې نه یم. صحیح ده. نو زه دلته ګلوبل انتخابوم. چې زه کله ګلوبل انتخاب کوم نو دا تاسو ته ښکاري چې دلته ما څخه اتورایزیشن غواړي. نو زه ورته وایم چې هو زه دا اتورایز کوم. دا به تاسو اتورایز کړئ. دا چې وخت کې اتورایز کړئ نو دلته ګوره تاسو سره اتوماتیکلی دا اتورایزیشن وشو. دلته تاسو څخه پوښتنه کوي چې آیا ډیفالت ماډل ته غواړي استفاده کوي که نه مانوال کوم بل ماډل ته پیژنې په مینی ماکس کې او هغه غواړي استفاده کوي. زه ورته وایم چې نه کیپ کرنٹ ماډل چې دی دا استفاده کوي. د دې نه وروسته تاسو ته وایي چې ته د چټ دپاره کوم پلیټ فارم استفاده کوي. واتساپ، ټلګرام، ډیسکورډ، ګوګل چټ، سلاک، سیګنل. زه ورته وایم چې زه ټلګرام باټ ای پی آی استفاده کوم. نو اوس دلته تاسو څخه د ټلګرام باټ ټوکن غواړي. نو تاسو به سمپل راشئ ټلګرام ته او په ټلګرام کې به دلته راشئ نیو باټ. په دې ځای کې تاسو څخه نوم غواړي. دلته ورته ووایي چې ام جی خان حلیمي. دا به نوم تاسو ورته ورکړئ. فار ایگزامپل دې باټ ته. صحیح ده. د دې نه وروسته تاسو ته وایي چې تاسو یوزر نیم د خپل باټ لپاره انتخاب کړئ. نو زه ورته دلته لیکم ام جی خان حلیمي باټ. صحیح شو. نو ما سره باټ جوړ شو. د دې نه وروسته به راشئ دغه ټوکن چې ده دا به دې ځای نه کاپي کړئ. چې دا هم کاپي کړه او دلته به راشئ ټرمینل ته. په دې ځای کې به پیسټ کړئ. دا هم چې وخت کې پیسټ کړه نو دلته ګوره تاسو سره دا کنفیګریشن وشو. صحیح شو. د ټلګرام کنفیګریشن تاسو سره خلاص شو. اوس د دې نه وروسته تاسو ته وایي چې کنفیګر سکلز نو آیا ته غواړې دغه چټ باټ ته سکلز معرفي کړي. زه ورته وایم هو. صحیح شو. نو کوم پیکیج منیجر ته استفاده کوي. زه ورته وایم چې زه NPM استفاده کوم. صحیح ده. نوډ پیکیج منیجر.
نو دلته به تاسې ان پی ام انتخاب کړئ. دې ځای کې تاسو ته وایي چې غواړي کوم ډیپنډنسیز چې دی هغه انسټال کړي. نو زه ورته وایم چې سکیپ فار ناو، زه نه غواړم. صحیح ده، انټر باندې کلیک اخلم. د دې نه وروسته تاسو ته وایي چې ګوګل پلیسز اي پی آی کی ته غواړي چې استفاده کړي. زه ورته وایم نه. همدارنګه دلته هم نو انتخابوم. په دې ځای کې که چېرته جیمینای اي پی آی کی تاسو لرئ د نینو بنانا لپاره تصویران جوړوئ، نو تاسو بیا یس ورته انتخاب کړئ. خو موږ د جیمینای اي پی آی کی نه لرو، نو دلته راځم زه نو انتخابوم. که نوشن چېرته استفاده کوئ، نو د نوشن اي پی آی کی تاسو دلته استفاده کوئ. زه ورته وایم چې زه نوشن هم نه استفاده کوم. بیا د دې نه وروسته راځي اوپن اي پی آی کی د تصویرانو د جوړولو لپاره. صحیح ده، زه ورته وایم چې نه، زه تصویر نه جوړوم، فقط دې ماته دا چټ کړئ او معلومات دې راته راکړئ. دلته تاسو ته وایي چې آیا تاسو د خپل چټ باټ د میسج وایس میسج لپاره استفاده کوئ. زه ورته وایم چې نه. دلته اوس تاسو ته د دې ګیټ وی سرویس جوړیږي. صحیح شو. نو دا انسټالیږي، چې دا کله انسټال شي د دې نه وروسته ستاسو چټ باټ چې دی دا اماده کیږي. HNTUI recommended دې باندې به کلیک واخلئ. نو تاسو سره ستاسو چټ باټ چې دی اماده شو. اوس به دې نه وروسته تاسو دلته راشئ او دلته به د خپل چټ باټ را اوپن کړئ. دا هم چې کله را اوپن کړئ دلته په سٹارټ باندې کلیک واخلئ. نو چې کله په سٹارټ باندې کلیک واخلئ نو دلته تاسو ته وایي چې اوپن کلا اکسس از ناٹ کنفیګر. نو سمپل به تاسو دا کاپی کړئ دغه کمانډ او دلته به راشئ یو بل ټرمینل به اوپن کړئ. دا هم چې اوپن کړ په دې ځای کې به دا پیسټ کړئ او دې ځای کې په دې اخیره برخه کې به دغه کوډ انتخاب کړئ، پیرینګ کوډ په نوم باندې. دا به هم کاپی کړئ او دلته به پیسټ کړئ. دا چې وخت کې تاسو انټر کړ نو اوس تاسو سره ستاسو چټ باټ د اوپن کلاس سره پیر کیږي. دا موږ سره اپروب شو ټلګرام باټ. نو اوس به تاسو دلته راشئ او په دې ځای کې به ورته سمپل میسج ولیکئ، هاي. نو تاسو ته ښکاري چې ګوره بای ډیفالت ټایپینګ شروع شو. اوس به دا تاسو ته ځواب درکړي. نو دې ځای کې تاسو ته ګوره میسج راغی چې هاي ګود ټو سی یو جست پاپینګ بیک آنلاین افټر ا بیټ اف ډاون ټاون. صحیح شو. نو په دې ځای کې اوس زه غواړم چې دې ته ووایم چې ته ما دپاره مختلف سکیلونه سرته ورسوه. نو دا به موږ څنګه کوو؟ دلته به راشو skills.sh ویب سایټ ته او په دې ځای کې به زه ورته یو سکیل انتخاب کړم. فار ایگزامپل فایر کراول په نوم باندې. نو دا به دې ځای نه تاسو کاپی کړئ، فایر کرال په نوم باندې. دا تاسو دپاره چې کوئ په ویب کې دا سرچ کوئ تاسو دپاره. صحیح شو. نو دا موږ سره یو سکیلز ده، موږ کولی شو چې دا استفاده کړو په خپل چټ باټ کې. نو زه به دلته راشم او په دې ځای کې به ورته ولیکم چې cd ډاټ اوپن کلا. نو دلته وګورئ تاسو سره مختلف قسمه فولډرونه دي. صحیح ده. ایجنټس دی، کانواس دی، کریډینشیلز دی، کرون دی، ډیوایسز دی، آیډنټیټي دی، لاګز دی. نو موږ به دلته راشو خپل مشخص ورک سپیس کې چې موږ دا چټ باټ پکې جوړ کړی دې ته به دغه فایر کرال دا انسټال کړو او دلته به راشو cd ورک سپیس. په دې ځای کې به موږ دغه کمانډ چې دا مو د سکیل څخه کاپی کړی دا به دلته پیسټ کړو او انټر به یې کړو. زه به دلته راشم ورته به انتخاب کړم چې زه اوپن کلا استفاده کوم. کرنټ پروجیکټ دپاره استفاده کوئ که ګلوبلي دا غواړئ انسټال کړئ. زه ورته وایم کرنټ پروجیکټ دپاره او دې ځای کې به په دې لومړي ریکمنډډ باندې به کلیک واخلئ. بیا به دلته راشئ پروسیډ انسټالیشن باندې به کلیک واخلئ. نو دا تاسو سره انسټال شو. د دې نه وروسته به راشئ خپل چټ باټ او په دې ځای کې به ورته ولیکئ چې find for me a new model in the Hugging Face for machine learning. صحیح شو. نو اوس دا تاسو ته په هګینګ فیس ویب سایټ کې چې دی د ماشین لرنینګ یو نوی ماډل پیدا کوي. صحیح شو. اوس په دې باندې زه انټر اخلم. نو چې کله زه په دې باندې انټر واخلم ګوره دا اوس تاسو ته څه کوي سرچ کوي په ویب کې سرچ کوي د هګینګ فیس ویب سایټ ته ځي او هلته د ماشین لرنینګ نوی ماډل چې دی هغه تاسو ته پیدا کوي. نو دا ګوره تاسو ته مختلف قسمه ماشین لرنینګ ماډلز چې دی پیدا کړ. فبروري 2026 کې دا لانچ شوی دی.
همدا رقم تاسو کولی شئ د افغانستان په باره کې معلومات نه واخلئ. صحیح ده؟ نیوز ترې نه واخلئ. فار ایگزامپل زه دلته ورته وایم چې find news from Afghanistan. نو زه دلته دا انټر کوم. اوس ګوره دا چټ باټ چې دی په ویب کې سرچ کوي د افغانستان د باره کې چې دی معلومات یا خبرونه ماته راکوي. نو تاسو ته ښکاري چې دلته موږ ته معلومات د افغانستان په باره کې راکړه. فار ایگزامپل دلته وایي چې کابل رestaurant blast kills 7 at least 7 including Chinese national. په دې ځای کې افغانستان T20 series win over West Indies. مجیبس هټریک پکې کړی. صحیح ده؟ نو مختلف قسمه معلومات تاسو ته وستا درکوي. فار ایگزامپل که تاسو دا غواړئ دا چټ باټ د خپل پروګرامینګ سکلز لپاره استفاده کوي، نو تاسو به دلته راشئ سکلز ته. سکل ویب سایټ کې به دلته کلیک واخلئ. زه ورته وایم چې ما دپاره فار ایگزامپل فلټر سکلز انتخاب کړم. دا به زه کاپي کړم دې ځای نه، دا سکلز یعنې دا کمانډ به یې زه کاپي کړم د سکل څخه او دلته به راشم دا به دلته پیسټ کړم. دا چې زه کله دلته پیسټ کړم او انټر یې کړم نو دا اوس ما سره انسټالیږي. دلته به راشئ تاسو به ورته خپل ایجنټ انتخاب کړئ چې زه اوپن کلا استفاده کوم. په همدې پروجیکټ کې زه انسټالوم او دلته ورته وایم چې انسټالیشن پریسیډ کړه. نو دا موږ سره انسټال شو. اوس زه خپل چټ باټ ته راځم او دلته ورته لیکم چې give me proper and clean Flutter project folder structure. صحیح شو؟ بیا دلته ورته لیکم چې یوز دا یوز چې دی دا به یو ځل دپاره تاسو استفاده کوئ، نور بیا بار بار استفادې دپاره ضرورت نشته. یوز سکلز فلټر ایکسپرټ. دا چې کله تاسو انټر کوئ نو اوس به دا تاسو ته پراپر د فلټر پروجیکټ فولډر سټرکچر جوړ کړي. نو تاسو ته دلته راغی چې موږ ته یې پراپر فولډر سټرکچر جوړ کړ د فلټر پروجیکټ دپاره. نو دې ځای کې تاسو ته ښکاري چې کوډ به راځي. صحیح شوه؟ په انډرایډ فولډر به وي موږ سره، بیا په دې کې دا فولډر مشتمل وي. بیا به دلته راشئ تاسو ته ښکاري چې سورسز ماډل پس تاسې موجود وي، کنټرولرز به وي، راوټینګ به وي، همدارنګه مختلف قسمه معلومات تاسو ته دلته درکوي. که تاسو غواړئ چې نه ما دپاره د تصویر ډیزاین کړي یا د بل څه وکړي نو تاسو به دلته سکیل ته راشئ او دې ځای کې به فار ایگزامپل زه ورته وایم چې کنوا. نو ګوره تاسو ته کنوا ډیزاینینګ کوي. صحیح ده؟ نو دلته مختلف قسمه سکلز موجود دي، خلکو جوړ کړي دي، نو تاسو کولی شئ چې دا استفاده کړئ. دلته وګورئ چې څومره انسټال شوی هماغه اتنټیک سکل دی او تاسو یې هغه استفاده کولی شئ. فار ایگزامپل زه دا استفاده کوم، زه به راشم دا به کاپي کړم دې ځای نه او دلته په دې خپل ورک سپیس کې به دا انسټال کړم. دلته به راشئ خپل ایجنټس به ورته انتخاب کړئ چې زه اوپن کلا استفاده کوم. صحیح ده؟ په همدې پروجیکټ کې انسټالوئ. زه ورته وایم په همدې پروجیکټ کې انسټال کړم. دا موږ سره انسټال شو. اوس به دلته راشو، پوښتنه به ورته وکړو. صحیح ده؟ چې فار ایگزامپل زه غواړم چې یو لوګو ډیزاین کړم. How can I design a logo in Canva. صحیح شو؟ نو دا پوښتنه ما ورنه وکړه. زه اوس دلته ورته مشخص کوم چې use Canva design skill. صحیح ده؟ use Canva design skills. نو دا چې کله زه انټر کړم نو دا چټ باټ چې دی اوس دا سکلز استفاده کوي او ماته به ریپلای راکړي. نو دې ځای کې تاسو ته اوس معلومات درکوي. تا ته وایي چې کانوا ته لاړ شه، هلته ساین اپ وکړه، بیا کریټ ډیزاین باندې کلیک او لوګو انتخاب کړه. که ته ټمپلیټ استفاده کوې نو فری ټمپلیټ هم شته، پریمیوم ټمپلیټ هم موږ سره شته. ته کولی شې دا ایکسپورټ کړې پی ان جي ته، اس وي جي ته، جی پی جي، ایکسټنشن ته، پی ډي اف ته. صحیح شو؟ معلومات درته درکړي. اوس زه غواړم چې د دې چټ باټ په وسیله باندې یو پورټفولیو ویب سایټ ځان لپاره ډیزاین کړم. نو تر هر څه لومړی زه دلته راځم سکلز ته او په دې ځای کې چې دی یو سکلز زه باید پیدا کړم. نو زه دلته لیکم چې ریاکټ ویب. نو دې ځای کې موږ سره دا سکل موجود دی. و 50 انسټالز لري. نو زه په دې باندې کلیک اخلم او دلته د دې دا کمانډ چې دی دا زه کاپي کوم.
دا چې وخت کې ما کاپي کړ د دې نه وروسته زه راځم ټرمینل ته او په دغه ورک سپیس کې فونټ زه پیسټ کوم او دې باندې انټر اخلم. دا چې زه وخت کې انټر کړم نو د دې اوس انسټالیشن موږ سره سٹارټ کیږي. دلته زه ورته ایجنټ انتخابوم چې زه اوپن کلا استفاده کوم، غواړي چې دا په همدې پروجیکټ کې انسټال کړي که نه ګلوبلي. زه ورته وایم چې په همدې پروجیکټ کې پروسیډ انسټالیشن باندې کلیک اخلم، نو موږ سره د دې انسټالیشن تکمیل شو. اوس د دې نه وروسته زه راځم او دلته خپل چټ باټ ته په دې ځای کې زه ورته لیکم چې کریټ ا پورټفولیو ویب سایټ فور می یوز مای نیم مجیب حلیمی. صحیح شو. بیا د دې نه وروسته تاسو ورته دلته ذکر کوئ چې یوز سکلز ریاکټ ویب. وخت کې دا میسج تاسو انټر کړئ نو په دې صورت کې دا چټ باټ چې دی تاسو ته مکمل پورټفولیو ویب سایټ جوړوي. نو ملګرو دا د موږ سره پورټفولیو ویب سایټ دغه چټ باټ موږ ته جوړ کړ. نو تر هر څه لومړی به زه راشم او دا به زه په خپل سیستم کې ران کړم. یو پوښتنه دا پیدا کېږي چې دغه پروجیکټ به چیرته جوړیږي. دا پروجیکټ ستاسې په لوکل سیستم کې جوړیږي، یعنی دا دومره پاورفل چټ باټ دی یا اوپن کلاود دومره پاورفل ایجنټ دی چې دا ستاسې سیستم ته لاسرسی اوس لري. که تاسو یادېږي هلته تاسو نه پوښتنه کوي چې دا انهرنټلی ریسکي هم دی. صحیح ده، چونکې تاسو د خپل سیستم اختیار لاس کې ورکوئ. نو زه به دلته راشم، ټرمینل اوپن کوم، په دې ځای کې زه پورټفولیو ویب سایټ ته ځم او همدارنګه دا بیا رن کوم. نو تر هر څه لومړی دلته دې ویب سایټ ته راغلم. دلته وګورئ تاسو سره مکمل فایلز موجود دي. دلته به تاسو راشئ npx سر به ورته ولیکئ، نو ګوره دا ویب سایټ اوس تاسو سره رن کېږي. دا د موږ سره رن شو. دا URL به راواخلئ، کاپي به کړئ دې ځای نه او په خپل براوزر کې به راوپن کړئ. ګوره څومره پراپر پورټفولیو موږ دپاره ډیزاین کړه. نو تاسو بیا دې ځای نه کولی شئ چې فردر نور چینجز هم پکې راولئ. صحیح ده. دې ځای کې تاسو ته ښایي چې ما هیرو سیکشن هم پکې اچولی، اباوټ می، سکلز، پروجیکټس، کانټاکټ فارم، ریسپانسیو ډیزاین هم دی. نو تاسو وګورئ چې دې ځای کې موږ سره منیوز هم شته. دا چې دی موږ سره هیرو سیکشن دی، دې ځای کې اباوټ سیکشن دی او دې ځای کې چې دی مای سکلز دی. صحیح ده. نو تاسو کولی شئ د دې چټ باټ په ذریعه باندې مختلف قسم اپلیکیشنې جوړې کړئ او استفاده یې کړئ. دا ویډیو همدومره وه، تر بلې ویډیو د خدای په امان.